I would like to introduce myself. زه غواړم چې خپل ځان معرفي کړم. که دا درته سخته وي داسې م ویلی شئ. I want to introduce myself. زه غواړم چې خپل ځان معرفي کړم. I want to introduce myself. زه غواړم چې خپل ځان معرفي کړم. دې نه وروسته موږ داسې وایو چې زما نوم حکمت الله دی. My name is حکمت الله. السلام علیکم. زه حکمت الله یم او زه تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم د ټیچر حکمت انګلش یوټیوب چینل ته. څنګه چې تاسو ته پته ده زمونږ د بلک یعنی بیسک انګلش لینګویج کورس یعنی د انګلیسي بنیادی کورس شروع دی. هغه هم په پښتو ژبه کې. نو په نننۍ کلاس کې ما تاسو دپاره یو ډیر مزیدار او خوندور ټاپک راوړی چې هغه دی انټروډکشن. که تاسو ته یاد شي په تیره ویډیو کې مونږ د انټروډکشن د تعریف یعنی انټروډکشن ډیفینیشن څه دی مونږ سره څو ټایپ څو قسمونه دي د انټروډکشن په هغې مونږ خبره کړې وه. نن کلاس کې به مونږ په دې خبره کوو چې مونږ به په یو ځای کې خپل انټروډکشن څنګه کوو خپل تعارف به څنګه کوو. خو مونږ 1 to 1 یو بل کس سره ملګري دوست سره سکول کې کړی. اوس دلته که ته د صنف مخه کې ودرېږي ته فور ایگزامپل کوم آفس کې د خلکو مخ کې ودرېږي خپل انټروډکشن کې یا کالج یونیورسټي کې نو دا به ته څنګه کې څنګه به شروع کې ډېر اسانه دی. راځئ چې په نن کلاس کې زده کړو. که تاسو زمونږ د یوټیوب چینل ته نوي یاست نو مهرباني وکړئ زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم ووهئ تر څو په راتلونکو کې زمونږ ټول ویډیوز تاسو ته راورسیږي. نو راځئ چې خپل درس شروع کړو. نو مونږ په پښتو کې داسې وایو چې السلام علیکم. زه غواړم چې خپل ځان معرفي کړم. صحیح ده؟ نو په انګلش کې مونږ داسې وایو چې السلام علیکم. I would like to introduce myself. I would like to introduce myself. زه غواړم چې خپل ځان معرفي کړم. که دا درته سخته وي داسې م ویلی شئ. I want to introduce myself. زه غواړم چې خپل ځان معرفي کړم. I want to introduce myself. زه غواړم چې خپل ځان معرفي کړم. دې نه وروسته موږ داسې وایو چې زما نوم حکمت الله دی. My name is حکمت الله. My name is حکمت الله. که داسې نه وایئ داسې م ویلی شئ. I am حکمت الله. زه حکمت الله یم. I am حکمت الله. زه حکمت الله یم. صحیح ده؟ یا داسې م ویلی شئ. This is me حکمت الله. This is me حکمت الله. دا زه حکمت الله یم. یا داسې م ویلی شئ. I am called حکمت الله. I am called حکمت الله. نو دا څلور طریقې دي چې په کومه طریقه م تاسو ویلی شئ. My name is حکمت الله. I am حکمت الله. This is me حکمت الله. یا I am called حکمت الله. صحیح ده؟ او د دې نه وروسته مونږ وایو چې زه په پېښور کې اوسېږم. I live in Peshawar. I live in Peshawar. زه په پېښور کې اوسېږم. I live in Peshawar. او هغې نه وروسته وایي چې زه د 25 کالو یم. زه د 25 کالو یم. I am 25 years old. I am 25 years old. زه د 25 کالو یم. I am 25 years old. صحیح ده؟ هغې نه وروسته وایي چې زه تعلق ساتم د یو تعلیم یافته فامیل سره. I belong to an educated family. I belong to an educated family. زه تعلق ساتم د یو تعلیم یافته فامیل سره. صحیح ده؟ هغې نه وروسته وایي چې زه یو ټیچر یا استاد یم یا زه یو شاګرد زده کوونکی یم. I am a teacher. I am a teacher. زه یو ښوونکی یم. او که ته یو سټوډنټ یې نو ته چې I am a student. I am a student. زه یو سټوډنټ یم. صحیح ده؟ او زه غواړم چې یو ښه انجینر شم. I want to become a good engineer. I want to become a good engineer. Thank you. مننه. نو دا زمونږ نننی درس امید دی چې تاسو به پوه شوي.
په دې طریقه تاسو کولی شئ چې په یو ځای کې خپل انټروډکشن هغه شارټ انټروډکشن وکړئ. صحیح ده؟ د داسې نور درسونو دپاره زمونږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او که تاسو ته څنګه پوښتنه وي نو تاسو کولی شئ زمونږ په واتساپ شمیره هم زمونږ سره تماس ونیسئ، کانټیکټ وکړئ او یا هم موږ ته په کمنټ باکس کې خپل کوېسچن ولیکئ. انشاءالله موږ به زر تر زر تاسو ته جواب درکړو. مننه. السلام علیکم.